السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید دی چې ښه به یې وئ. نن زموږ د MS Word کلاس نمبر 35 دی. نن به موږ او د ریویو ټیپ په باره کې به خبره کوو. نو کلاس را سره کمپلیټ وګورئ. بغیر د ټایم ویسټ نه ځو د MS Word طرف ته. نن زموږ ټاپک د ریویو ټیپ باره کې دی. نو موږ به راشو ریویو ته. کله چې موږ ریویو ته راشو نو ټول نه فسټ زموږ سره سپیلینګ اینډ ګرامر دی. دا به موږ کوم ځای کې یوز کوو. نو کله چې موږ په الفاظ کې څه غلطي وکړو، څه ګرامټیکلي غلطي وکړو، نو دا به موږ ته اتوماتیکلي هغه شو کوي. نو زه به راشم، زه به دلته یو ورډ ولیکم. مثال کې ګرامر به زه ولیکم. زه به پکې M 3 ځل ولیکم. ما پکې M 3 ځل ولیکو. زه به اوس راشم، دا به سلیکټ کړم، بیا به راشم سپیلینګ اینډ ګرامر ته به راشم. نو چې څنګه زه دې ته راشم، نو دا دې زموږ سره به سجیشن کې ډایرکټ راکلی. نو بیا دا ته د دې ځینه چې څومره الفاظ تاسو سره په دې باندې وي هغه ته ټوټل چینج کول غواړئ، نو په چینج آل باندې به کلیک وکړئ. که یو چینج کول غواړئ نو په چینج باندې به کلیک وکړئ، او که آټو کریکټ کول غواړئ په آټو کریکټ باندې به کلیک وکړئ. یا اګنور کول غواړئ، اګنور کول آل غواړئ، یا تا په ډکشنري کې اډ کول غواړئ، نو دا ته کولی شئ. زه به دلته اوس چینج باندې څنګه کلیک وکړم، اتوماتیکلي به دا زموږ سره سپیلینګ سیټ شي. بل زموږ سره راځي ریسرچ. ستا څه لفظ په کار شو، ته غواړې چې د هغه په شان لفظونه زه نور هم وګورم چې هغه لفظ بدل وي خو معنی یوه وي. نو ته به راشې او په ریسرچ باندې به کلیک وکړې. بیا به دلته راشې، دلته به ته کوم څه سرچ کول غواړې هغه به ته دلته سرچ کې. لکه زه فیملی ورکوم، فیملی چې زه څنګه سرچ کړم دا تاسو کتلی شئ. د هغه په شان نور لفظ هم زموږ سره راشي. بیا دغه شان کار زموږ سره د تیسوریس هم دی. ته پکې سینونیمز ګورې، د ورډ کوم چې تا سرچ کول غواړې. خو د دې لپاره ضروري انټرنیټ دی چې ستا سره خامخا د انټرنیټ اکسس وي. بل زموږ سره راځي ورډ کاونټ. ته غواړې چې مونږه په دې خپل کوم ډاکومنټ چې مونږ تیار کړي دي، لکه زه به دلته ولیکم دا ما څه پیراګراف راوسته، زه غواړم چې زه دا کاونټ کم. نو زه به راشم ورډ کاونټ ته. کله چې دا زه کاونټ کم نو زموږ سره به ټوټل کاونټینګ د دې وکړي. د دې چې کم پیجز وي هغه به راواړئ، کم ورډز په دې کې څومره وي، کم کریکټرز وي، کم کریکټر نو سپیس والا وي، کم سپیس والا وي، کم پیراګرافز وي، څومره پکې لاینز دي، هغه ټوټل به زموږ سره راشي دلته. بل زموږ سره ترانسلیټ دی. ته غواړې چې دا زه بل لینګویج ته ترانسلیټ کړم، یا بل لینګویج کې وي زه انګلیش ته راړول غواړم، یا بل لینګویج ته راړول غواړم، نو هغه ته د ترانسلیټ نه کولی شي. بل زموږ سره لینګویج دی. ته د دې نه هم لینګویج سیټ کولی شي. ته کوم لینګویج کې کول غواړې هغه ته د دې نه سیټ کولی شي. بیا زموږ سره راځي نیو کمنټس. کمنټس به موږ د څه لپاره یوز کوو، زه رالم دلته مې په دې انسرټ باندې کلیک وکړو، او د دې په باره کې زه څه لیکل کوم. نو زه به راشم په نیو کمنټس باندې به کلیک وکړم. دلته به زه ولیکم I write a comment. دا به زه ولیکم. بیا چې زه په دې باندې کلیک کوم نو زموږ سره به دا کمنټ شو کیږي. یا دغه شانته بل زه به راشم دا ډاکومنټس به کلیک کړم، بیا به بل یو کمنټس زه ایډ کړم.
important documents ورته ولیکم دا به زموږ سره اډ شي. بیا ته ډیلیټ کول غواړئ، کوم کمنټس ته ډیلیټ کول غواړئ هغه باندې به کلیک وکړئ، بیا به ډیلیټ باندې کلیک وکړئ. ته آل کول غواړئ یا یو کول غواړئ کوم چې ته کې نیکسټ ته تلل غواړئ یا فریویز ته تلل غواړئ نو هغه ته اکسس کولی شي. زه به دا ډیلیټ کړم. بل زموږ سره ټریک چینجز دې باندې زه کله کلیک وکړم، ټریک چینج باندې کلیک وکړم، بیا دلته زه راشم، زه دلته څه الفاظ کې تبدیلی راولم، د هغه فونټس وغیره چینج کړم، د هغه سایز دلته بل یو لفظ زه چینج کړم. نو دا به زموږ سره ډایرکټ کم چینجز تا وکړه هغه به ټریک کوي چې دې کې کم فونټس یوز شوی دی یا د دې فونټ سایز سیوا شوی کم شوی دی، نو هغه به تا ته ټوټل دلته شو کیږي. بیا دې ځای ته چې کوم دی مارک اپ وي نو ته دا شو کول غواړې، دا شو کول نه غواړې نو ته دې ځای نه کولی شي. دې ځای کې بیا ته کمنټ شو کول غواړې یا فارمیټینګ وغیره چې څومره هم وي ته کم شو کول غواړې هغه ته شو کولی شي، کم هایډ کول غواړې هغه هایډ کولی شي. څنګه چې دغه کار دغه شان زموږ سره د ریویو فین هم دی، ریویو فین هم دی. نو دا په ټو ټایپس وي، یو ورټیکل وي کوم چې زموږ سره په دې سایډ کې وي، او کوم بل زموږ سره هاریزنټل وي کوم چې زموږ سره په دې لاندې ځای کې راځي هاریزنټل. نو په کومه طریقه باندې تاسو کوئ نو هغه طریقه باندې تاسو کولی شئ. بیا زموږ سره اکسپټ راځي، نو تاسو غواړئ چې کوم چینجز مونږ وکړه دا دې زموږ سره مونږ ته قبول دي او دا به مونږ اکسپټ کو اینډ موو ټو نیکسټ به کو، یا اکسپټ آل چینجز اینډ ډاکومنټس باندې به کلیک وکړو نو زموږ سره به دا اکسپټ شي. بیا زموږ سره ریجیکټ نو کوم چینجز چې ما کړي دي هغه زه ریجیکټ کول غواړم نو زه به راشم په ریجیکټ آل چینجز اینډ ډاکومنټس باندې به کلیک وکړم نو زموږ سره به اتوماتیکلی کوم چینجز چې په دې کې شوي هغه به ریجیکټ شي. بیا ته کوم چینجز پکې تا کړي هغه ته فریویز ته تللی غواړې یا نیکسټ ته تللی غواړې نو هغه ته د دې نه هم کولی شي. بیا زموږ سره راځي کمپیر به مونږ څه لپاره یوز کوو، څنګه چې مونږ په عام دا کې دوه څیزونه خپلو کې کمپیر کوو چې په دې کې ډیفرنسز څه دي، دا دې کې د یو بل نه مختلف څه دي، نو هغه دپاره مونږ د کمپیر والا یوز کوو اپشن. دا دې باندې به مونږ کلیک وکړو، بیا به کمپیر ته راشو، کوم زموږ سره اوریجنل وي هغه به مونږ سلیکټ کوو، بیا ته د کوم یو سره کمپیر کول غواړې هغه به ته سلیکټ کړې، بیا به اوکې کې. کله چې دا ته اوکې کې نو ستاسو سره به داسې انټرفیس شو شي، نو بیا دا تاسو دغه شان کمپیر کولی شئ چې په دې دواړو کې څه ډیفرنسز دي. بل زموږ سره راځي ریسټریکټ ایډیټینګ. تا یو فایل تیار کړی، یو ډاکومنټس تیار کړی، ته غواړې چې هغه زه ریسټریکټ کړم یعنې لاک کړم او په هغو کې څوک ایډیټینګ ونه کړي، څوک پکې څه نوي ایډ نه کړي یا ترې څه ریموو نه کړي، نو تاسو به راشئ په ریسټریکټ ایډیټینګ باندې به کلیک وکړئ، بیا به دا الاو کوئ. کله چې دا تاسو الاو کوئ نو بیا به ایوری ون باندې چیک وکړئ. کله چې دا تاسو وکړئ نو تاسو به راشئ په یس باندې به کلیک وکړئ، بیا به دلته تاسو د دې لپاره پاسورډ انټر کوئ، نو زه به 1 2 3 ورکړم، بیا به تاسو دوباره ری انټر کوئ 1 2 3 نو اوکې به کوئ. کله چې دا تاسو اوکې کوئ نو بیا به تاسو په دې کې څه اډ کول غواړئ یا ترې څه ریموو کول غواړئ نو دا به بالکل
نه کېږي. یعنې زه دلته بیک سپیس اوس دباوم خو د دې نه څه نه ریمو کېږي. بیا دا تاسو واپس ختمول غواړئ نو تاسو به په سټاپ پروټیکشن باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو په سټاپ پروټیکشن باندې کلیک وکړئ نو تاسو به دلته خپل پاسورډ انټر کړئ، بیا به اوکې کوئ نو دا به تاسو سره اگین ختم شي. بیا دلته تاسو انټر کول غواړئ هغه به انټر کېږي، څه ریمو کول غواړئ هغه به ریمو کېږي. نو دا وه زموږ سره نننۍ ویډیو. امید لرم چې ویډیو به مو خوښه شوې وي. که ویډیو مو خوښه شوې وي د ملګرو سره ضرور شیر کړئ او زموږ چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ.